حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ د زلیخې کور ته او زلیخه به مینه شوه بس لنډه پښتو کې بل ته ویم د زلیخې خوښ شو مینه شوه پې لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل دی چې به کله ته نظر به ښکته اوس خو یې نیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده خشته ده حسنداره ده او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر به ښکته دا کار وکړه دا کار وکړه خو لږ ډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې ځان نه لرې نه پرېښودل یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل دی خپلې نیکې ته یوسفه ما ته وګوره داسې به وکتل زر به سر ولې ما ته نه ګورې څه چل شوی دی لا پیغمبر نه دی لا نبوت نشته لا کتاب نشته خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې زلیخې ورغی او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته که ښه ډولې یې که هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالی د جینکو خوښه مي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډولې که په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې کړې وغلقت الابواب وقالت هیت لک قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی غلقت الابواب ټولې دروازې بندې کړې جرندې ورته واچولې زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې یوسف ته وایي راځه دې را دننه کو نوکرانو ته وایي دروازې بندې کړې چابیانې ماله راکړې په خپله اخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه یوسف ته وایي دلته راشه حضرت یوسف ته څه وایي قالت هیت لک راځه ځان او لاول ورته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي ګوره دا هغه جال دی وی او ښکلې دي خو ړومبې به دا سترګې پټېږي به مخ دې ښکلې ډېر نه دی وی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خورې کېږي لاسونه دې ډېر خشته نه دي وی ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي دا به ختم شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوښتې سلی نن خبرې نه نن به ما سره ګناه به کې ما ته وګوره زه څومره خشته یم زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ که معاذ الله دا الله په ذات دنه امن غواړم ما معاف که دی وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انساني یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دی نه څوک نشي خلاصېدلی د خواهش د انسان چې اوبراو شي دا حیوان شو دی وخت کې انسانیت ختم شو حیوان شو دلته دی په ځان نه دی اوس دی وخت کې دی په خپل قابو کې نه دی دی وخت کې سلیمان ابن یسار د یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر خشته دی زموږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جنۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلی او خشته جنۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جنۍ سره ګیر شو بس مجبور شو یو ځای کې ناست و دا جنۍ پرې راغله د جنۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و ځان یې ورته خشته کړی دی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګناه وکړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره وایي څنګه خشته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي او ما پسې خو خلک منتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې را کوي ما له خلک د دنیا دولتونه را کوي تا نه زه خپله مطالبه کوم
او تم دقه ټکې وایي معاذ الله، د خدای په نوم ما بچ کا، الله د نوم سره امن غواړم، لوی الله به مې تا نه بچ کوي. دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی. داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه، په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان کا، او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه. ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي. نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. دو معنی علما کوي، دا خو زما د مالک سره خیانت دی جی، ستا مالک زه غلام یم په کور کې دیره کړی، نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم؟ تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی. خو بله معنا وره، داسې تعبیري معنا ده. قال انه ربي احسن مثوایا، هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی، هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستیم، د کوی نه یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم. دا خشته مزیدار وجود چې دا دنیا راته پسخېږي، هغه ذات سره خیانت وکړم، ظلم وکړم. انه لا یفلح الظالمون، ظالمان خو چاته نه کامیابېږي. وایي پرېږدم دی نه، دروازه جننده ده، لازمن به دا ګناه ما سره کې، لازمن. نو موږ خلک خو به بانه جوړو چې روز څه وکړو، بیا توبه به وباسو که. لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي؟ خپل وس کوي. ته وس کوه، باقي مدد د الله دی. خپل وس کوي، دروازې ته روان شو. چې دروازه کولو کې چرته ځې؟ چابیانې ما سره دی، تلی نشي. خو چې یوسف علیه السلام قدم واغشت، رب العالمین جرنده کوله وکړه، دروازه کوله شوه. او سړي خو رانه لاړ، داسې چلو شو، ورغرې وال، ده ته بله دروازه کوله شوه، بله پروتوکول ورته میلو شو. لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه، نو دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ، چې بادشاه ته دا تکلیف نه چې دروازه کولاوم. دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي، هغه چپړاسي راشي، هغه دروازه ورته کولاو کي. رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویسته، یو دروازه کولاو، بله 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 بله. او دې غر والے چې داسې چلو شو، دې کلک د لمن نه ونیوه. یوسف علیه السلام په هغې کې زور ولګوله، منو شلېده. او چې یوسف علیه السلام بار ووت، زلیخا هم ورپسې بار ووتله. بار عزیز مصر زلیخې خاون ولاړ دی، دنیا خلق راغلی، دنیا خلق، څوک چا سره دستخطی کوي، او څوک سفارش دی، او بادشاه وزیرانو ته خلق راغونډېږي، ښځې دی او سړي دی. او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخا ورپسې ده. بس د عزیز مصر سره وزیران مشیران دی، دا څه وشو؟ په شرمونه و شرمېدم، حیا لاړه، زما ښځه په دې ډک مجلس کې دنیا ته رسوا شوه، د هلک نه لمن راکاږي، ته څه وشو؟ نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه، دا لوی خلک هوښیارانه مي. او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. یوسف لاس را واچو، الزام یې په هغه ولګاو. ما ته لاس را چولی دی یوسف چې زه ورپسې شم، وتښتېد رانه، ما ته ځان خلاص کړه چې نه رانیوه مې وتښتېد، لمن نه مې لمن یې وشلېدله، داسې را چولی دی. او بیا خاوند ته څه وایي؟ اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي، ما ته لاس واچوي، ته به ورسره څه کوې؟ یا به جیل کې چې یا به مضبوط عذاب ورکوې. زموږ دا مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ، الا ان یسجن او عذاب علیم، جیل یې ورمخکې کړ، په عذاب یې نه شو پیرزو، جیل کې واچوه. ښه یوسفه، زما آیات لیتلي وو، زما کور کې اوسېږي، زما نوکرې زما ښځې ته دې لاس اچولی دی. او ورته څه وایي؟ قال هي راودتني عن نفسي. بادشاه سلامت دې لاس را چولی دی، ما نه مطالبه وکړه، دروازې بندې کړې وې، زه ترې خلاص شم. اوس دا چته مني عقل؟ ښه دروازه چې بنده شوه رالې څنګه؟ هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت. او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي، بادشاه سلامت بیبي پاکه ده، ښه بیبي پاکه ده، روانې ده.
دا کم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډوي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ګوره مدد کوي یو مدد یې دا وکړه چې ګناه نه بچ کو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کولاو کړې دریم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارشي کې حکمتي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا زلیخې بیا مطالبه کوله بیا به کوله ګیره و بلاس به ورچو ګناه کې به مبتلا کېده اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف وایي دې لاس راواچو د لاس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کمیس ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلی دی که وروستو که کمیس مخکې شلېدلی نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس ورچوه هغې ته ځان خلاصوه کمیس یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او که کمیس د شا نه شلېدلی نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه د هغه رښتونې دی نو که دا خبره بل چا کړې وې نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د پیو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي د گویا یې خلکو منله وی وګوره د کمیس د یوسف وګوره چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکت لاندې شاته نه شلېدلی الله مدد وکړه کوي نه کوایه اوس عزیز مصر پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو ما ورته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کار نه کېده بس دا خبره چاته ونه کړي چې زلیخې لاس راچولې دی دا خبره دلته ختمه کا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين زلیخې د خدای نه بخښنه وغواړه غلطي ستا ده نو زه وایم چې زید مصر ډېر بې غیرته و دله بې غیرته و دغه وخت کې بخښنه وغواړه ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې د اوږې ښځې ته وایي بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه وغواړه راګیره که واخه مضبوطه لګاو کا پښتو معامله وسره وکړه ودې دا ماشوم ګویه وکړه واستغفري لذنبك بخښنه وغواړه د خدای نه انك كنت من الخاطئين دا په ښځه کمزورې سړی بې خوند دی کمزورې شی بېکارو شی کمزورې بېکارو الله دې مسلمان وساتي د داسې بې حیا نه د رب العالمین مسلمان وساتي انك كنت من الخاطئين ګناه ستا ده ماشوم په ذریعه الله صفا خو خیر زلی بیا د څه چلو کو بیا جیل ته ولېږه خبره خوره شوه بس جیل ته ولېږه فلبث في السجن بضع سنين جیل کې پات او الله بیا خو قصه وګدره ټوله قصه درته نه کوم خو الله تعالی جیل لېږلو کې حکمت دا و چې الله بیا بادشاهي ولا ورکړه